خو بهرحال بعض علماو یو درې خبرې خولی دي چې دې سره د انسان اولاد نیک عمل کېږي چې په دې درې خبرو باندې عمل وکړي د ده اولاد به نیک عمله وي صالحه به وي دته به فایده وي. یو علماو خولی ده چې د اولاد د نیک عملتوب دپاره لومبي کوشش دا چې ته ولې دعاګانې کوه دعا ولې د الله په جناب کې کوه او دا دعاګانې موږ ته الله په قرآن کې ویلي دي چې تاسو کوئ د خپل اولاد دپاره الله موږ ته په قرآن کې ویلي دي څو ځایونو کې یو ځای کې نه دوه ځایونو کې نه درې ځایونو کې په څو ځایونو کې الله د اولاد د نیک عملتوب دپاره دعا کوي دعا زبردست چیز دی. یو ځای کې الله رب العالمین د متقیانو صفت کوي چې زما متقیان بندیان څوک دي د رحمان بندگان څوک دي په 19 سپاره کې وعباد الرحمن عباد الرحمن څوک دي نو الله رب العالمین مختلف صفات د هغوی بیان کړي دي چې وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا یو خو په عاجزۍ ګرځي واذا خاطبهم الجاهلون او کله ورسره جاهل بېوقوفه سړی مباحثې شروع کړي خبرې ورسره شروع کړي دې ته درګذر وکړي والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما زمان نیکان بندگان څوک دي چې ټوله شپه او د شپې په څه وخت کې کله ماته په قیام کله ماته په سجدو پراته یعنې تهجد کوي والذین یبیتون لربهم والذین وایو بسې یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم د عذاب نه موږ ساتې خدایا ځکه جهنم خطرناک چیز دی بهر کې دا ټول دې دا لګیا دی الله رب العالمین د خپل پلار او د مور هغه سختۍ بیان کړي شپږیشتمه سپاره کې سورت احقاف کې نو بیا ورپسې وی دا دعا ورپسې کوې که نه چې رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی رب زما رب اوزعنی مال توفیق راکړي اوزعنی معنا برته زه تاسو توفیق راکړي یا دا معنا وانه رب مال طاقت راکړي رب زما زړه دې خبرې تمایل کې چې زه دقه ویم هر وخت اوزعنی معنا درته اسانه دا کوم د څه لپاره ان اشکر نعمتک التي انعمت علی د دې خبرې چې خدای زه ستا د نعمتونو شکر ادا کړم چې کوم تا په ما باندې کړي خدای د دې توفیق راکړي اوهو ما ته وګورئ نن چې زمونږ زوال راغلی دی نن چې زمونږ ورځ تر ورځه پروز وه نن چې زمونږ نعمتونه روان دي غټه وجه دا د موږ کې دا شکري ډېره ده شکر نشته شکر ډېر کم دی او شکر خو یوازې دا نه دی چې الحمدلله بلکل دا شکر دی الفاظ دي ښه خبره ده یا د ډوډۍ ښه په بر بیټو خوړه ورپسې الحمدلله بېشکه زه دې نه انکار نه کوم علما خو د شکر مختلف مراحل بیان کړي یو پکې دا دی چې کوم نعمت تعالی الله درکه ما ته وګورئ دا لږ یاد کړئ دا تاسو نه دی یاد کړی صرف الحمدلله هم یاده کړې ده نو د هغې نعمت چې کوم الله درکړی دی نو د هغې نعمت چې د هغې متعلق راته الله څه احکامات ویلي دي هغه راوړه مثال په طور مثال راته ووایه مثال به ته ووایه تاسو او موږ د الله مال راکړی دی الله دې راله د حلالو مال راکړي نو د هغې نعمت شکر یوازې چې الحمدلله نه زکات پکې ورکړه دا د دې نعمت شکر دی الله نعمت شکر دویم نمبر تعالی الله رب العالمین پټي کې دغه درکړه زرغونه الله درکړه غنم الله درکړل جوار الله درکړل نور یې الله دغه درکړل او شکر دا دی چې د دې هغه شلمه د دې هغه عشر ورکړه نن زموږ په خلکو کې دا لوی مصیبت دی چې دا زمیندار نه ورکوي الا ماشاءالله بعضې پکې ورکوي 85% زمیندار عشر پیژنیم نه نور خو لا ورکول پرېږده نو الله رباندې څنګه دغه راوسته چې تاسو یې نه کوئ نه الله علم چل ورځي داسې نه کوي چې بارانونه راباندې شروع کړل نو چې هغه سو هغه هر څه لاړل اوږې بې وخته وویستې حضرت حسین لا داسې ده که نه هغه اوږده دی داسې ده که نه بې وخته اوږې مو وویستې د سټابري خونده کال دی ګیر کړی یې الله قسم دې ما ته په جومات کې یو ځل یو کس ته مې هلکه سټابري ما له مه راکوه په ما زکات کېږي م نه خو د دې وی ولې په سټابري کې زکات وي څه یا خدایه پاکه اوس زما کوتک هغه وخت کې ما نه هغلته پروت و خو دا دلته پروت و ده به ما ویږي
وی ولې په ستا بري کې زکات نیسي؟ نو د دې د وجې د نعمت شکر نشته. نو د دې وجې زمونږ نو الله چې په حقیقت کې کوم د نعمت شکر دی د هغې توفیق ماله راکړه. ان اشکر نعمتک التي انعمت علیه وعلى والدی، زما په مور او پلار باندې تا ډېر لوی احسان کړی دی. واصلح لي في ذریتي، دا قله مې راوستی. خدایه پاکه تا ته سوال کوم چې زما اولاد نیک عمله کړي، زما اولاد نیک عمله کړي. واصلح لي واشكر نعمتك التي انعمت عليه وان اعمل صالحا ترضاه، وان اعمل صالحا ترضاه. او دویم راته دا سوال کومه چې خدایه پاکه د هغې عمل توفیق راکړي چې ته پرې رضا کېږي. دا عملي عمل هغه پکار دی چې رب پرې رضا شي. څوک پرې رضا شي؟ رب پرې رضا شي. یعنې د سنت مطابق عمل لا ته توفیق راکړي. یاره څه زبردسته دعا ده. یقین په خدای وکړه، دا خبرې خو د کولو نه وي، خو چې بعضې وخت زه دا دعا ویم که نه نو زما د الله په ذات باندې قسم زما په دې بدن ویښته ودرېږي چې عجیبه دعا ده. خدای پاک خو موږ ته سوچ نه دی کړی، فکر اول نه سره راځي نه، او که بیا راشي نو راټه یاد کړو، ځان هم پې نه پې کړی. وان عمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتي، خدای اولاد مې نیک کې. انی تبت الیک، ربه زه تا ته رجوع کومه د خپلو ګناهونو. وانی من المسلمین، خدای پاک ما د مسلمانانو نه ګردهادو نه. نو دا دعا پکار ده. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل. مختلف دعاګانې. یو خبره مې درته دا مقصد مې دا و چې د خپل اولاد د نیکوالي دپاره دعاګانې ډېره کوې، او په دې عربۍ کې نه درځي نو پښتو کې کوې. درېیم نمبر زموږ علماو چې ذریعه ښولې ده د اولاد د نیک عملتوب دپاره، نو هغه دا ده چې حلال خوراک پې کوه. د حلال خوراک ډېر لویه فایده ده د اولاد په نیک عملتوب باندې. دا یاد ساتئ، دا داسې واضحه خبره ده لکه څنګه چې د انور تا ته واضحه دي چې رزق دې پاک وي، قسم بالله اولاد به دې نیک عمله وي. چې رزق کې دې اخوا دې خوا وي، د هغې لوی نقصان به دنیا کې تا ته دا وي چې اولاد به دې بد عمله وي. پاک رزق پې خورئ، پاک رزق د دې ډېره لویه فایده د پاک رزق. دویم نمبر ذریعه د اولاد د نیک عملتوب دپاره رزق پاکوالی. او څلورم نمبر بیا تربیت دی. دریم نمبر تربیت یې کوه. او د تربیت دپاره بهترین تربیت دپاره اول خو د مور غېږه ده. او دغه 7 کاله لومبي دي، 7 کاله دقې نه پس بیا چې 7 کالو نه تر 14 کالو پورې به د تربیت کوي. د دې 7 کالو د 14 کالو ترمنځ. او د تربیت دپاره د مور غېږ هم ډېره بهتره ده. او د تربیت دپاره اعلی څیز څه شی دی چې د نه عالم جوړ کړي، حافظ دې جوړ کړي، قرآن ورته وښیي، مدرسه کې داخل کړي. زموږ د مدرسو ګوره یو خبره یاد ساتئ، یوازې دا نه ده چې دی عالم شو، دغه هم پکې ده، دی حافظ شو، دی قاري شو. د مدارسو لویه فایده او لوی دغه دا چې هلته د بچي تربیت کېږي. تربیت دا په سکولونو کې نه کېږي. ته ما ته ثابته نه کړي چې د یو عالم د مدرسې فارغ دی او دی د پلار نافرمانه وي. دا نشته. هلته تربیت شوی دی. یو حافظ دی او هغه د مور او د پلار نافرمانه وي، ا دې بد عمله وي. نه، هلته مدرسه کې تربیت شوی دی. تربیت. نو دریم نمبر لویه ذریعه ده چې د مدارسو سره او د علماو سره دې منسلک کړه. تربیت کېږي او دې به خدای پاک نیک عمله کوي. د ده به خود به خود الله رب العالمین دغه نیکو اعمالو ته او ستا د سترګو یخوالی به الله ګرځي.